من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. جزاكم الله ماشاءالله شاید بایره ورسېدو پرونه چوټینګ کړې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دمانزا ترجمه مونږه شروع کړې وه. نن تقریبا د هغې نه 8 نمبر درس دی. درود شریف مونږه نیم ویلی و او نیم فاتي و. مونږه خو فره ختمه و خو دا ملګري خفه کېده بیا مونږ ته یادېږي نه. نو شرایط بای هم غیر حاضر پرونو کوشش کوئ راځئ. دا ستاسو خپله فایده ده، ستاسو خپله فایده ده. په دې وخت پسې بیا خلک ارمان کوي چې کله بیا د نوسو خاوند شي که نه ریحان بی نو بیا یو ته وایي ما ته رایادوه، بل ته وایي وایي ژبه مې پیړه شوي ده کار نه کوي. ابې سړی بوډا شوی. دا ستاسو دپاره چانس دی، چانس. په دې ټیم کې لږ کوشش وکړه، لږ ټیم الله له ورکړه. د شیطان خبره مه منه، شیطان فضان باندې مه سوروه. دا شیطان بیا تا جهنم ته راکاږي. نو درود شریف صحابه کرام نبی علیہ السلام ته فرمای وای تاسو باندې به مونږه څنګه درود وایو یا رسول الله؟ کیف نصلی فیک یا رسول الله؟ نبی علیہ السلام ورته فرمای وای قل اللهم صل علی محمد علی محمد وعلى آل محمد. زیات مرګری دا حدیث وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نه دا سی به اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. یا اللہ رحمتنا ولیگا فنبی علیہ السلام باندی
وعلى آل محمد او فآل د نبی علیہ السلام باندې فامت د نبی علیہ السلام ففروکارو د نبی علیہ السلام فتابدارو د نبی علیہ السلام کما صلیت علی ابراہیم لکچتا رحمتنا لگلیو فابراہیم علیہ السلام وعلى آل ابراہیم او فاولاد د ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید او بشکتا تعریف کړي شوی صفت کړي شوی مجید او د لوی شان والای د بزرګي والای دا تاسو ته معلوم دی کنه دا خو فرونه سبق وو ادر بھائی معلوم دی دا کنه تا ته معلوم شوی دا به رحمان الله تاسو غو نه معلوم وي تاسو ته اوس دویم اللهم بارک خپډه کې خله سره وایا ښا مضبوط اللهم بارک اللهم هم اغه هدا چغه پختو کې ورته ما او تا دوسترګي وایو ښا اللهم یا الله بارک برکتنا ولېګا برکتنا را نازل کا خیرنا را نازل کا علی ابراہیم اسے دیکھا نا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی او فامتیانو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی دعا غواړي درود شریف کی دا زما استاد ټولو د پاره دعا دا خو سوچ فکر ورته کوا دیتا سوچ کوا چې زبده درود شریف کې سوي ما زبده ټول منځ کې سوي ما نو دا دعا ده ښا یا الله برکتونه راولېګا خیرونه راولېګا فنبی علیہ السلام باندې او فامت د نبی علیہ السلام خو مشرک او کافر د دینه مراد نه دی ورغه هغه چې د نبی علیہ السلام تابعدار دي د نبی علیہ السلام پیروکار دي کما بارکت علی ابراہیم لکچتا برکتنا لگلیو فابراہیم علیہ السلام وعلی آل ابراہیم او فاولاد د ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید بشکت تعریف کړي شوی تستایل شوی ستا صفاتونه کړي شوی دي مجید او د لوی بزرګي والای دا آسان دی فرون ویل شوی دی خیر د دویم پیر باندې بیا ان شاء الله وایو اللهم ربنا وس دعا چې د درود شریف دی ختم کونو بیا به دعا وي حدیثو کې ډېر دعاګانې راغلي دي ښا او بهترینه دعا چا د انتخاب کړي دی دا ډېره بهترینه دعا ده الفاظ مختصر دي او ډېر لوی سمندر په دې الفاظو کې دنه پروت دی مونږ وایو کنه اللهم ربنا اے زمونږ ربا اے زمونږ فالون کیا اے زمونږ مالک او خالق آتنا فی الدنیا حسنا راکی مونږ ته په دنیا کې طاقت د نیکۍ وس د نیکۍ را لراکا یا خوشحالی را لراکا آتنا فی الدنیا حسنا حسنا بنوی حسنا حسنا دارستا گول تارا غلی دا نو چې وقف دیو کو نو هغه دی ختم شوا نو یا الله راکا مونږ ته په دنیا کې خوشحالی په دنیا کې مونږ ته خوشحالی راکا وفي الاخرته اخرته هغه خاده چټکی ورته ریخه وفي الاخرته حسنا او په اخرت کې مونږ له بدله د خپل اعمال راکا یا په اخرت کې مونږ له خوشحالی راکا وقنا عذاب النار او وساته مونږ د عذاب د ورنا وسو بل معنا کا دنیا کی خوشحالی سی چه ده بعض مفسرین ذکر کوي وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا الله په دنیا کې مال خشیا نراکا
خشیر لراکا علم دا قرآن را لراکا ما تا علم نصیب کا یا دمنم کولیشی چی فی الدنیا حسنا دنیا ټوله متا دا او فدی کی غور متا اغدا چی اغستا بی بی دا نو یا اللہ مالا خیستا بی بی راکا یواز شکل و صورت نا یا اللہ چی با اخلاق و باندی مخیستی یا اللہ کردار مخیستی یا اللہ گفتار مخیستی یا اللہ دا خبر و انداز مخیستی نو فی الدنیا حسنا مالا فا دنیا کی خوشحالی را کا خوشحالی سیشه دے چاگا نیک بی بی دا با اخلاق بی بی دا مثال فتور مثال لتا پیش کم کنا شرایط بھائی سڑے کور تلاڑ شی کنا میر عبداللہ پوئی گی کنا زما با دی خبرو پختو ہے ما سڑے کور تلاڑ شی کنا بی بی تا وی جنیو برالا راوڑا نو چاگا چې کله بدبخت ای مړه سړی یو خو تا خولې لراوستی یو دی بچی راوړی دی دا دله سنبال کو کوړه دله واغو کتاله او بدر کو نو دا بدبخت ده دنیا کی ناکاره بیبی بد اخلاق بیبی دا په دنیا باندې جهنم دی خو چې کله ستا یو نیک عمل بیبی واخیسته بیبی دی وا نو چې تر راغلی تا بلا ویلم نه هغه به استانه قربان شم لک صبر وکا کلا سنم سخای فوړو باندې وای د لا سنین زما تعالی بدر کوما لک صبر وکا نو استاد ازله باغ شي چې دنیا کې جنت دی خلک کوئی وعده نه خشه نادر به څه دی خیال لین وعده دغه توینو نو دا په دنیا کې بیا خوشحالی دا په دنیا کې استاد فار جنت دی اسنه چې داسې بیبی دا چې داغه د مخې خبر نشي کوله هغه درنه ډانګې تمبې نو هغه به جهنم دی دوزخ دی دنیا کی نو دعا ما او تا غواړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا الله را کوم ته په دنیا کې خوشحالي یا الله مولا حبیب را کا چې با اخلاقی با کرداري گفتارم صحیح اندازم صحیح تگورا تگم صحیح استاد کور خیالم ساتی وفی الاخرت حسنا او فاخرت کم بیا مونگل خوشحالی راکا دا دنیا دا بی بی بیا فاخرت کم راکا چلتی داغا او یاو حرو سرداری وقنا عذاب النار یا اللہ مونگ دا عذاب دا اور نوساتا بہترین دعا دا خواہ چی تواف کی مکہ مکرمہ کی نو هم دا دعا وایا کلا اغا حجر اسود ترا نزدې شي نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين دعاګانې غواړه الله په دې خوشالي وره دنیا والتا داغه نه سوال کواغه خپکیږي الله وی زمانہ غواړه زپ دې خوشالي غما د الله په خزانو کې کمه ناراضي او کته یا رجی زما دعا نه قبلېږي یا سي دعاګانې کوم نه قبلېږي یو خبره دا کچرته غل او ډاکوي غلاګانې کینې به دعاګانې نه قبلېږي ګوره بیا دعاګانې نه قبلېږي سعودي عرب والا واوري ډیر خلک ډیر مرګري د دې شریکونو سامانونه را پټي د هر ځای نه سامانونه راوړي کټلان دی وګوره ټول به حرام مال پروت استا مز نه قبلېږي مکوا حلال کوشش کوا کیا روپۍ دی حرام راوړه او دا تا پاکستان ته بچول ونیګلا بچو بخېټو کې دی حرام واچولا غټ شغون غټ حرامین جوړ شي ولی سبب ته ورګرځي دی نو حلال کوشش کوا دا حلال مال کوشش کوا دعا غواړه الله به قبلې کستا دعا قبول نشي په دې مخه پکېږي قیامت ورځ چې راشي او سړی به عمران به چې الله چې زما یو دعا هم نه قبول شي نو څومره بخوي التي الله دا ډېر ډېر اجرونه ورکړي نو سوئی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ را کی منگتا فی دنیا کی خوشحالی وفی الاخرت حسنا وفی آخرت کی خوشحالی وقنا عذاب النار وساتی منگ دا عذاب دا ورنا بیا یوزلیم اللهم بارک یا اللہ برکتنا ولے گا یا اللہ برکتنا را نازل کا خیرنا را ولے گا علی محمد وعلی آل محمد
په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او امتیانو د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما بارکت علی ابراهیم لکه چې تا برکتونه را لېږلي په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او فاولاد د ابراهیم علیه السلام باندې انک حمید مجید بشکتا تعریف کړی شوی ستایل شوی مجید او د لوی شان والای یا د بزرګۍ والای بیا اللهم ربنا اے زمونږ ربا آتنا راکی مونتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتن خوشحالی وفی الاخرت حسنا او فاخرت کی خوشحالی وقنا عذاب النار او وساتی مند عذاب دورنام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین یا الله زم گناونه معاف کا یا الله دا سم چې ویل سم چې واورېدل د عمل کولو توفیق راکا یا الله په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کا یا الله خپل رحمتونه را باندې راوروا یا الله د قهرونو عذابونو مصیبتونو نه وساته یا الله د قهرونو عذابونو مصیبتونو نه وساته یا الله د ناستو مرګرو کې د چا پزړه کې څه قسم شرعي حاجات یا الله د خپل خزانو نه ولا فرقا یا الله فضل کې څه قسم شرعي حاجات دې مرګرو د خپل خزانو نه ولا فرقا یا الله ستا کتاب ته کې ناستل ستا دین د باره ناسته وکړه ستړي دی الله د قیامت د ستړي نه وساته الله د زنګدان سخته په مونږ ټولو باندې اسانه کا الله سمرا مسلمانان رونا خويندې میندې بیماران دي شفای کامله عاجله ورته نصیب کا یا الله سمرا مسلمانان وفات شوی دي الله قبرونه وته درناګانو نډکا الله قبرونه وته درناګانو نډکا الله زمون رضا شه الله داسې رضا شه چې بیا ناراضه نشي الله زمون د ټول اخره خاتمه فیمان کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد